د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي یو خوشحالک دې را کړی و، یو خوشحالک مې در کړ. وایي چې یوه ورځ پیراني پیر صاحب یعنی لوی ځوان د کلي ترڅنګ پر یوه واله اودس تازه کاوه. په دې وخت کې یو بیزووان له بیزو سره ورته ودرېد. سلام یې ور واچاوه او ورته ویې ویل: پیر صاحب، خوښه دې نه ده چې یو خوشحالک درکم؟ لوی ځوان ورته ویل چې ولې مې نه ده خوښه؟ بیزووان هم بیزو ورته وګډوله او د لوی ځوان ساعت یې ور تېر کړ. کله چې د بیزووان وار تیر سو، نو لوی ځوان ته یې ویل چې ای زموږ پیره او د خدای دوست، ستا قربان سم، ما خو خوشحالک درکړ او ته مې خوشحاله کړې، اوس نو ته هم ما خوشحاله که. لوی ځوان ورته ویل چې ورسه هغه هندوانه واخله، دا یې ستا خوشحالک. بیزووان خپله بیزو په یوه ونه پورې وتړله او د هندواڼې پر خوا ور روان سو. له لیرې په هندواڼه کې یو کوچنی سوری ښکارېده. بیزووان چې ور نږدې کېږي، نو ګوري چې د هندواڼې سوری وار په وار غټېږي. کله چې بیزووان ښه ور نږدې سو، نو ګوري چې هندواڼه لکه غر دونه غټه سوه او د هندواڼې کوچنی سوری یو لوی غار غوندې ښکاره سو. بیزووان هم په غار ورننوت. لږ څه مخکې چې ولاړ، نو غار یو لوی میدان ته وتلی و. په میدان کې په زرګونو خلک ولاړ دي. بیزووان هم ورغی چې وګوري چې څه خبره ده. خبره دا وه چې د دې وطن پاچا مړ سوی و. خلکو باز الوزولی و چې نوی پاچا وټاکي. کله چې یې باز والوزاوه، نو باز سیده راغی او د بیزووان پر سر کښېناست. خلکو چې بیزووان ته وکتل، ول باز خطا ود، دا زموږ پاچا نسی کېدای، ځکه چې دا د بل وطن سړی دی. بیا یې باز والوزاوه. باز بیا راغی او د بیزووان پر سر کښېناست. خلکو بیا وویل چې باز خطا ود. په همدې ډول باز دریم وار هم د بیزووان پر سر کښېناست. آخر خلکو وویل چې بس همدا زموږ پاچا دی. هغه بیزووان یې د پاچا ماڼۍ ته بوت، حمام یې په وکړ، د پاچاهۍ کالي یې په واغوستل او پر تخت یې کښېناوه. 2-3 ورځې وروسته یوه وزیر پاچا ته لور ورکړه. ښه په درب او درازه واده جوړ سو. په واده کې د پاچاهۍ لوړو خلکو برخه اخیستې وه او خورا لوی جشن و. د وخت په تېرېدو سره پاچا ته خدای څو زامن ورکړل. یو ورځ د پاچا زړه تنګ سو. وزیرانو ته یې وویل چې راځئ ښکار ته ولاړ سو. وزیران هم د پاچا لپاره یو تکړه آس زین کړ او څو وزیران او د دربار لوړ خلک ښکار ته ورسره روان سول. د ښکار ځای ته چې ورسېدل، نو یوه هوسۍ یې ولیده. پاچا وویل چې هېڅوک به پر هوسۍ د غشي یا نیزې وار نه کوي. زه غواړم چې دا هوسۍ ژوندۍ ونیسم. له دې امر سره سم ټولو د هوسۍ د نیولو لپاره منډې پیل کړې. منډې منډې منډې. آخر هوسۍ یو داسې ځای ته ورسېده چې د تیښتې لار یې نه درلوده. پاچا ویل چې ټول پر هوسۍ ور منډه کړي، خو که هوسۍ د هر چا تر څنګ تېره سوه، نو هغه به یې نیسي. له دې سره سم ټولو د هوسۍ پر خوا ور منډه کړه. هوسۍ راغله، د پاچا د آس تر ګېډه ووته. پاچا هم په هوسۍ پسې آس پونده کړ او په هوسۍ پسې سو. منډې منډې منډې. آخر هوسۍ په غره کې په یوه غار ننوته. پاچا هم آس ودراوه او په هوسۍ پسې غار ته ورننوت. په غار کې چې یو څه مخ ته ولاړ، نو ګوري چې غار هغه بل سر ته وتلی دی. پاچا چې له غاره ووت، نو ګوري چې هم هغه میدان دی چې دی ځنې تللی و، هم هغه ځای او هم هغه وخت دی. لوی ځوان خپل اودس تازه کوي او بیزو په هم هغه ونه پورې تړلې ده. بیزووان چې شاته وکتل، نو نه هغه غر سته او نه غار. ځان ته چې یې وکتل، د پاچاهۍ کالي هم په غاړه کې نه وه،
بس هغه پخوانی بیزوان و. بیزوان چیغې کړې او د لوی ځوان په پښو کې ورولوېد. ول ای د خدای نازولې، زما پاچهي، ښځه او اولادونه ټول ولاړل. تو خو د خدای دوست یې، خدای ته دعا وکړه چې ما ته خپله پاچهي او کورنۍ بیرته راکړي. لوی ځوان په خندا ورته وویل بس یو خوشحالک دې راکړی و، یو خوشحالک مې درکړ. یادونه: دا متل هغه وخت ویل کېږي چې یو څوک له یو چا سره د هغه د نیکۍ په اندازه ښه وکړي، خو مقابل نفر ډېره توقع ځینې لري، نو دی دا متل ورته وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1392 هجري شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 9 نیټه له حاجي احمدالله څخه چې په حاجي پاچا سره شهرت لري اورېدلې ده. حاجي پاچا اصلاً د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ د سوخته نومې کلي اوسېدونکی دی، خو اوس په کندهار ښار کې اوسېږي. څه ښه یې ویلي دي، یو خوشحالک دې راکړی و، یو خوشحالک مې درکړ.